په دویمې نړیوالې جګړې کې روسي دیکتاتور جوزف ستالین څومره کسان ووژل؟ لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. جوزف ستالین په 1878 زیږدیز کال کې زیږېدلی و. دی له 1940 تر 1953 کالونو پورې د شوروي یوالي دیکتاتور مشر او د کمونیست دیموکرات ګوند منشي و. جوزف ستالین یو دیکتاتور و. فردي ازادي له منځه یوړه، خو په ورته وخت کې یې پخواني شوروي یوالی په اقتصادي او پوځي برخه کې ستر هیواد جوړ کړ او شوروي یوالي ته یې اټومي ځواک په میراث پرېښود. د جوزف ستالین په اړه ویل کېږي چې دی د ګرجستان او یا هم د قفقاز اصلي اوسېدونکی و. معنا دا چې د روسیې دیکتاتور مشر جوزف ستالین په اصل روسی نه و. دا د کارل مارکس د کمونیزم لیکنې ولوستې او په 1899 زیږدیز کال کې په دې تور چې فکر یې انقلابي شوی و جلا وطنۍ ته اړ کړی شو. د ناروغۍ له امله دی معیوب شوی و، یو لاس یې اوږد او بل یې لنډ و. د شوروي په ډیموکراتیک ګوند کې په تدریج سره وړاندې تګ وکړ او د یاد ګوند په بلشویک حکومت کې یې تر وزارتونو دندې ترسره کړې. جوزف ستالین په 1922 زیږدیز کال کې د یاد ګوند منشي شو او تر خپلې مړینې په یادې څوکۍ پاتې شو. جوزف ستالین په 1924 کال کې د ولادیمیر لینین له مړینې وروسته په روسیه کې واک ته ورسېد. د جوزف ستالین په دوره کې څومره کسان وژل شوي؟ لومړی ګولاګ. د 1913 او 1955 کالونو ترمنځ ګولاګ په روسیه کې هغه کمپونو ته ویل کېدل چې کارګران به پکې اوسېدل. د روسیې حکومت وروستي راپورونه ښایي چې په یادو کمپونو کې تر 2 میلیونه کسان وژل شوي. لوږه وچکالي. له 1932 نه تر 1933 زیږدیزو کالونو پورې شوروي یوالي کې سخته وچکالي او لوږه پیښه شوه. یادو پیښو د یاد هیواد تر 7 میلیونه وګړي هلاک کړل. دریم اعدام. د جوزف ستالین په امر تر 1 میلیون او 200 کسان چې سیاسي قاضي درلودې اعدام شوي دي. تاریخ پوهانو لیکلي دي چې د جوزف ستالین په دوره کې تر 60 میلیونه کسان وژل شوي دي چې له ډلې یې 9 میلیونه د جوزف ستالین په امر او جګړه کې او نورې د لوږې او نورو لاملونو په اساس مړه شوي. د جوزف ستالین په اړه 10 مهمې خبرې. جوزف ستالین یو بدبخته ماشومتوب درلود. پلار یې وهلو، یو لاس لنډ او د پوځي چوپړ لپاره برابر نه شمیرل کېدو. د نوموړي په مخ باندې کوچنی ننکی یا سمال پوکسز وي چې ماشومانو به ورته پکې ویل او دی به پرې مایوسه کېدو. دی د ډسمبر په 13 نیټه زیږېدلی و، خو د خپلې زیږېدنې ورځې د ډسمبر 21 ته تبدیله کړې وه. جوزف ستالین د کوچنیوالي پر مهال په عیسوي کلیسا کې زده کړې ترسره کړې، خو د خپلې واکمنۍ پر مهال یې په روسیه کې ټولې کلیساوې وتړلې. که څه هم جوزف ستالین په میلیونه کسان وژلي دي، خو د اوسنۍ روسیې لوړ مقام د ده د کوښښونو په اساس ګڼل کیږي. جوزف ستالین شاعر هم و او په سلګونه شعرونه یې لیکلي دي. جوزف ستالین د ولادیمیر لینین لپاره سردردی و. لینین واک ته د جوزف ستالین په رسولو کې ډیره هڅه وکړه، خو وروسته یې ورڅخه ویره درلوده. جوزف ستالین بېرحمه انسان و. په دویمه نړیواله جګړه کې د ده په مشرۍ تر 40 میلیونه روسان وژل شوي. نوموړي ته 2 ځل د نوبل جایزه ورکړل شوې ده. لومړی ځل په 1945 او دویم ځل په 1948 زیږدیز کال کې. جوزف ستالین د 74 کلونو په عمر په 1953 زیږدیز کال کې ومړ. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.